یو ډېر زیات د غم خبر تاسو سره شریکومه. د افغانستان مشهور سوشل ورکر عطا هم وفات شو. افسوس ډېر زیات خفه شوم. د دې ټول حقیقت به زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکومه چې عطا رښتیا وفات شوی دی او که نه. ملګرو څنګه چې تاسو عطا بایي پیژنئ چې د افغانستان یو مشهور سوشل ورکر دی، نو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر زیات ګردش کوي چې عطا وفات شو. زه چې کله د دې خبر نه خبر شوم ډېر زیات خفه شوم. مولانا اخترعلي صاحب یو ویډیو راته هم مخې ته راغله. زه ډېر څه ویل نه غواړم تاسو ته. راځئ تاسو د مولانا اخترعلي صاحب دا خبرې واورئ چې هغه تاسو ته څه پیغام درکړی دی او هغه ټول حقیقت بیان کړی چې عطا وفات شوی دی او که نه. راځئ تاسو دا خبرې واورئ. دا پس بیا تاسو ته خپل پیغام هم درکومه. نو راځئ تاسو ټول ناول د مولانا صاحب دا خبرې واورئ. الله اکبر کبیره. ویډیو به پوره ګورئ، پوره ښه. دا تاسو چې دا کم تصویرونه یې که نه، عطا صاحب الله جل شانو زموږ افغانستان له یوه هیره ورکړې ده، هیره. او ډېر پوسټونه چلیږي په دې فیسبوک باندې او په دې ټیک ټاک باندې وغیره. چونکې ما ته د ساره کم سے کم 2 کسانو دا راولېږو چې مولوي صاحب تا خو دې تحقیق وکړئ، الله دې نه کړي د عطا صاحب دنیا نه تللی دی که نه دی تللی. الله اکبر. زه به یو خبره صرف وکړم چې الله افغانستان لمې ډېره عجیبه هیره ورکړې ده عطا صاحب. چونکې زه دا خدمتونه ګورم ډېرې منډې ترلې، ډېر حساب کتاب. زه په خپله د عطا صاحب فین یم، په خبره پوه شوې. الله افغانستان له یو هیره ورکړې ده. جناب الله بندگانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنا زما امتی هر ګناه کولای شي خو دروغ نه دي، دروغ نشي ویلی. یعنی زما امتی دا کولای شي، دا دروغ نه دی، دروغ جن زما امتی نشي کېدی. اوس دا پیک پیجونه دي کنه، کله به د یو نومي، کله به د بل نومي ساجي واجبه، او دا هغه پیجونه جناب دا خبرونه شیر کیږي کنه د الله بندګانو، دا ټول دروغ دي، ټول درو. سمو د مخ کې ز مړ کړو ما، دا غي نه پسې هغه بل مړ کړو بل. او دا دې تاسو درځي څه د الله تاسو غوښکارې نه، خو د الله نه خو تاسو پټېدی شئ. تاسو راته ووایئ تاسو به د الله نه پټ شئ. په مسلمانانو کې چې څوک بګړاو پیدا کوي او دروغ پیدا کوي، تاسو ته پته ده د هغې څومره عظیمه ګناه ده، کبیره ګناه ده. زمونږ خو دې نه وینو، مونږ خو دې وینو نه، هغه رب خو دې نه که نه مړه، هغه رب خو دې کو تاسو کې د الله بندګانو دا دروغ مه شیر کوئ. عطا صاحب ماشاءالله ښه جګ جوړ دی، په خپل افغانستان کې ښایسته منډې تړلې د مخلوق منډې تړلې د منډې تړلو دپاره الله جل شانو دا پیدا کړی دی. الله دې زموږ پاکستان له هم داسې ښه دوستانو، تاسو د مولانا اخترعلي صاحب دا خبرې واورېدې چې دا وایي چې عطا بایي نه دی وفات شوی. او دا وخت دا بیان دا پیغام هم تاسو له درکو چې الله چې کوم دی نو په دروغ باندې ډېر زیات خفه کېږي. نو مسلمانانو چې تاسو دونه دروغ دونه سخته ګناه ده، تاسو بیا هم دروغ وایئ د خپل ځان مشهورتیا لپاره. ډېر زیات خفه شوم. زه خو په خپله ډېر زیات خفه شوم. د مولانا صاحب دا ویډیو مې چې وکتله، ما ویل که خدای مه کړه دا چل رښتیا شوی دی، خو شکر دی عطا هېڅ سجده پې هم نه دی شوی. عطا جمدی دی، الله دې ورله ډېر زندګي ورکړي، ځکه د افغانستان دپاره او ټول پاکستان دپاره ډېر زیات خدمت یې کړي دي. نو الله دې عطا بایي له نور هم زندګي ورکړي، الله دې ورله په ژوند کې برکت واچوي. نو داسې دروغ خبر مه شیر کوئ. څوک چې هم دا شیر کوي نو د هغوی پیجونه رپورټ کوئ چې یعنې داسې دروغ خبر په روژه ده، په دې روژه کې دوی داسې دروغ خبر شیر کوي. الله دې عطا بایي له ډېر زیات ژوند ورکړي. دا دې وخت ویډیو وه. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سعید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړه اجازه تو چې چاته مې الله خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.